القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. قالوا اتتخذنا هزوا. نو ویل بنی اسرائیلو آیا ګرځوي ته موږ مسخره؟ تفسیر یعنی د موږ سره مسخره کوي ځکه چې د غوا په حلالولو قاتل معلومیږي او موږ دا نه لیدلې یا موږ نسو لیدلی او نه مو اورېدلې چې د غوا د غوښې د یوې ټوټې د وهلو څخه به مړی ژوندی کیږي او بیا به خبرې کوي او خپل قاتل به ځان ته معلوموي. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. وویل موسی علیه السلام پناه غواړم په الله له دې څخه چې سم د ناپوهانو څخه یعنی مسخره کوونکو څخه. تفسیر یعنی ټوکې او مسخرې کول د ناپوهانو او جاهلانو کار دی. په چیرې بیا دا کار په شرعي احکامو کې نسته چې په شرعي احکامو کې څوک مسخرې کوي او له نبی صلی الله علیه وسلم څخه هیڅ کله کېدونکي نه دي چې یو څوک چې نبی وي او بیا چې مسخرې کوي او بیا په دیني امورو کې. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ویل یعنی بنی اسرائیلو چې وغواړه لپاره زموږ د پروردګار خپل څخه چې بیان کړي موږ ته چې څنګه د هغه غوا. تفسیر یعنی څرنګه د هغه غوا چې مړی پرې ژوندی کېږي یعنی د هغې غوا عمر څومره دی او د هغې حالات څه ډول دي، زړه ده او که وړه ده او په څه ډول دی عمومو رنګ به یې څه ډول وي، څه رقم یې پیدا کو. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. نو ویل موسی علیه السلام چې بېشکه الله جل جلاله وایي چې بېشکه هغه یوه غوا ده چې نه ډېره زړه ده او نه ډېره وړه ده، میانه حاله ده، په منځ د دغو کې پس وکړي هغه څه چې پرې مامور سوي یاست. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. بیا ویل بنی اسرائیلو چې وغواړه ای موسی علیه السلام د پاره زموږ له پروردګار خپل چې بیان کړي موږ ته چې څرنګه دی رنګ یې. ویل موسی علیه السلام چې بېشکه الله جل جلاله وایي بېشکه هغه یوه غوا ده چې تک زیړ دی رنګ یې چې خوشحاله وي زړونه د لیدونکو. ویل بني اسرائیلو چې وغواړه لپاره زموږ د پروردګار خپل څخه چې بیان کړي موږ ته چې څه قسم ده دغه غوا. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.